السلام علیکم خو ګملګرو د خپل انډرائډ موبایل یعنی که تاسو سره سمسنګ موبایل وي یا تاسو سره کیو موبایل وي تاسو سره هواوی موبایل وي اوفو د هغې سیټنګ به موږ آیفون 13 ته څنګه بدلو یعنی آیفون 13 آیفون 13 چې کومې نوي موبایل دي آیفون یو ماډل دی د هغې په شان سیټنګ به موږ د خپل موبایل څنګه جوړو د دې لپاره یو نوی اپلیکیشن راغلی چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو کولی شئ چې د خپل انډرائډ موبایل مکمل سیټنګ د آیفون په شان جوړ کړئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دا اپلیکیشن دی دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټالوئ او کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې سټارټ کړئ نو تاسو د موبایل مکمل سیټنګ به د آیفون 13 په شان جوړ شي تاسو ته ښکاري زما موبایل اوس سمسنګ موبایل دی نو د دې سیټنګ چې دی مکمل د سمسنګ په شان دی خو که دا زه د آیفون 13 ته چینج کړم نو دا بیا مکمل د آیفون په شان ښکاري نو څنګه به را تاسو چینج کوئ دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ دا بیا په خپل موبایل کې تاسو څنګه سټارټوئ دغه ټوله طریقه تاسو د رخیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د دې نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړي او د دې اپلیکیشن نه خوندونه واخلي نو تاسو به څه وکړئ فسټ اف آل په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي په فیسبوک کې به په کمنټ کې هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ دا به تاسو څه وکړئ په خپل موبایل کې به دې اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ چې دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې مکمل طور باندې کار شروع کړي تاسو ته ښکاري لاندې به کلیک واخلئ دلته به ګیټ سټارټډ باندې کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ مخکې به تاسو نه مختلف آپشنې غواړئ تاسو ته ښکاري دا به تاسو الاو کړئ بیا به څه وکړئ لاندې په اوکې انیبل ناو باندې کلیک کړئ دا یعنې دا به تاسو په خپل موبایل کې انیبل کړئ تاسو ته ښکاري دا بټن به آن کړئ بیا به څه وکړئ هلته به په اوکې انیبل ناو باندې بیا کلیک کړئ تاسو ته ښکاري دا مختلف څیزونه به تاسو ته راځي دا به تاسو وکړئ دا به تاسو آن کړئ کله چې هم تاسو دا ټولې بټن آن کړئ د اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ نو تاسو ته ښکاري ګیټ سټارټډ آپشن به تاسو له په اخره کې درکړي کله چې هم تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري چې زما د موبایل مکمل سیټنګ څومره زبردست جوړ شو مکمل د آیفون 13 په شان تاسو ته ښکاري بالکل کلیر په سکرین باندې چې په دې کې مطلب داسې څه نشته چې د اپلیکیشن کار نه کوي یا څه بالکل کلیر تاسو معلومولی شئ تاسو ته ښکاري زما د موبایل سیټنګ چې و هغه مخکې د انډرائډ سیټنګ و او تاسو ته ښکاري اوس د آیفون سیټنګ د هغې نه جوړ شو مکمل د آیفون په شان ټول سیټنګ چې کوم دی هغه د آیفون په شان شو تاسو ته ښکاري اپلیکیشن آیکان هر شي چې کوم دی هغه څنګه زبردست څومره ښایسته جوړ شو نو تاسو هم خپل موبایل ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دا شان جوړولی شئ دلته هم تاسو ته ښکاري چې دا ټول سیسټم یې بالکل د آیفون په شان شو بیا که تاسو وګورئ نو په آیفون کې هلته سایډ ته دا وړوکی یو بټن وي که تاسو دغه بټن د سکرین په هر ځای باندې ودروئ خو دا به تاسو سره کار کوي او که تاسو په دې باندې کلک کړئ نو تاسو ته ښکاري په دې کې دننه هم د آیفون په شان نوټیفیکیشن ډیوایس ورسره کنټرول سینټر ہوم ریسنټ فیورټ دغه ټول سیسټم چې کوم دی بالکل د آیفون په شان شو نو حکومت ګرو ډېر زیاته کمال ډک یو نوی اپلیکیشن دی ستاسو لپاره ما راوړی په نن ویډیو کې چې ما تاسو په دې کې دغه طریقه وښوله چې تاسو خپل انډرائډ موبایل څنګه د آیفون 13 په شان جوړولی شئ نو امید لرم ویډیو به خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان